ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. او کله چې موسی علیه السلام خپل قوم ته بیرته روغی چې ډېر غصه افسوس کوونکی و ویې ویل بد دی هغه کور چې زموږ نه وروسته توسې کړی دی آیا توسې د خپل رب د حکم نه تلوار وکړ او تختې یې وغورځولې او د خپل ورور سر یې ونیو چې هغه یې خپل ځون ته روکش کړ. هغه وویل ای زموږ د مور زویه بېشکه قوم زه کمزوری کړی وم او نږدې و چې مو ووژني نو ته په مو باندې دشمنان مه خوشلوه او مو د ظالم قوم سره مه ملګری کوه. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. موسی علیه السلام وویلې ای زموږ ربه ته مو ته بخښنه وکړه او زموږ ورور ته او میش په خپل رحمت کې داخل کا او ته تر ټولو لوی رحم کوونکی یې. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. بشک هغه کسون چې خدای معبود نیولی دی زر به دوی ته د خپل رب له طرفه غضب ورسیږي او په دنیایي ژوند کې ذلت دی او همدارنګې موږ بهتان تړونکي ته سزا ورکوي. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. او هغه کسان چې بد کورونه یې کړي دي بیا یې د هغې نه وروسته توبه ایستلې ده او ایمان یې راوړی دی بېشکه د تو رب له دې توبې نه پس خامخا ډېر بخښونکی بېحده رحم کوونکی دی. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. او کله چې د موسی علیه السلام غصه سړه شوه تختې یې راواخیستلې او د هغې په لیک خط کې هدایت او رحمت و د هغې کسانو دپاره چې هغوی صرف د خپل رب نه ویریږي. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. او موسی علیه السلام د خپل قوم نه اویا کسان زمیش د مقرر کړي وخت د پوره غوره کړل نو کله چې هغوی زلزلې ونیول موسی علیه السلام وویلې ای زما ربه که چیرې تو غوښتلی تو به دوی مخکې هلاک کړي وای او زه هم آیا ته موږ د هغې کور په وجه هلاکوې چې په موږ کې کمعقل خلق دي نه دي دا مګر د تو امتحان ته په دې سره ګمراه کوې چا لره چې ته وغواړې او په سیده لار یې روانوې چا لره چې وغواړې ته د موږ کارساز یې نو ته موږ ته بخښنه وکړه او په موږ رحم وکړه او ته تر ټولې غوره بخښونکی یې.